پردو ښځو ته کتل. دا باسي نارینهو ته ولې پردی ښځې تر خپلو میرمنو ښایسته ښکاري؟ یو ځوان یو مشهور عالم ته ورغی او شکایت یې وکړ چې کله مې ځان ته ښځه خوښه کړه، زما په نظر دومره ښایسته وه چې ما ویل دنیا کې الله جل جلاله داسې بله ښایسته نه ده پیدا کړې. او کله چې مې کوزده وکړه نو د هغې په څېر ډېرې راته ښایسته ښکارېدلې، او کله چې مې واده وکړو نو زیاتره ښځې راته له هغې نه ډېرې ښایسته ښکارېدلې. او څو کاله چې تېر شول ومې لیدل ټولې ښځې زما د ښځې نه ښایسته دي. عالم ورته وویل آیا غواړې چې له دې نه هم حیرانوونکې او ترخې خبرې نه دې خبر کړم؟ ځوان وویل هو. عالم ورته وویل که چیرې ته د ټولې نړۍ د ښځو سره هم واده وکړې نو بیا به په کوڅو کې دا بېلارې سپی درته د ټولې نړۍ د ښځو نه ښایسته ښکاري. سړي وویل دا خبره څنګه کوې؟ عالم ورته وویل ځکه چې ستونزه ستا په ښځه کې نه ده، ستونزه دا ده چې کله انسان ته نه مړېدونکی زړه او وږې سترګې ورکول شوي دي او دې سره دی د الله جل جلاله نه هم حیا ونه کړي، نو دا ممکنه نه ده چې د ده سترګې مړې شي مګر د ده د قبر په خاورو. ای ځوانه، ستا ستونزه دا ده چې ته هغه څه نه چې الله جل جلاله حرام کړي یعنې پردو ښځو ته کتل له هغه سترګې نه اړوې. آیا ته غواړې چې ستا ښځه بیا د حورې په څېر د ټولې نړۍ د ښځو نه ښکلې شي؟ ځوان وویل هو، ولې نه؟ عالم ورته وویل سترګې دې له پردي ناموس نه ټیټې کړه. الله جل جلاله فرمایلی دي ای پیغمبره مؤمنانو ته ووایه چې خپلې سترګې ټیټې کړي او خپلې شرمګاوې د زنا نه وساتي. دا دوی ته ډېره د پاکۍ خبره ده. الله جل جلاله په هغه څه چې دوی یې کوي خبر دی. کوم شی چې ستا په لاس کې نه وي ډېر به غوره او ښایسته درته ښکاري، او کله چې یې لاسته راوړې استفاده یې کړې بیا به درته عادي وي. هغه څه چې الله جل جلاله در نصیب کړي پرې راضي اوسېږه او حریص کېږه مه، ځکه چې بیا به تل په ښکلو او د دنیا په سازو سامان پسې ستړی ستومانه تپېږې تر څو چې قبر کې دې کېږدي. او دلته یو بل شی دی چې هغه د هر څه نه ښایسته او پاک دی، هغه د الله جل جلاله عبادت او نیک عمل دی. او د دې په خوند هغه څوک پوهیږي څوک چې د خپل خالق جل جلاله سره مینه لري. او دا مه هېروه تل الله جل جلاله ته دعا کوه چې تل ستا بیبي ستا په سترګو کې ښایسته کړي او د هغې مینه دې زړه کې زیاته کړي، ځکه ستا ښځه حقیقت کې ښایسته ده، ستا ناموس دی، ستا دپاره ستا په نوم لوږې، تندې، غریبي، مالداري، مسافرۍ کې کلونه کلونه درته ناسته وي، یو ډول ژوند کوي. ستا د کور تهذیب، د خوراک ترتیب او د ماشومانو تربیت کوي. تر ماښامه ستا راتګ ته سترګې په لار وي. کوم ځوانان او پیغلې چې بازار او دفترونو کې نیملوسې سینګار شوي بې باکه یو بل سره په لهو لعب او ټوکو ټکالو اخته وي، د هغوی تل خپلو کورونو کې تنده نه ماتېږي. خپله ښځه او یا خپل میړه د ځان وړ نه بولي، کورنی ژوند ورته نیم ښکاري. ګرانو مسلمانانو ورونو، په پردو ښځو پسې کتل دوه ډېر خطرناکه تاوانونه لري. لومړی دا چې څوک په پردو ښځو پسې ګوري نو د خپلې میرمنې سره یې مینه محبت او د کور خوشحالۍ ورکېږي. دوهم دا چې پردو ښځو ته کتل دا بد عادت انسان له ایمان هم خلاصوي، نعوذ بالله. تاسې یې واورئ. عبدالله بن احمد المؤذن وایي پر کعبه شریفه مې طواف کاوه چې یو کس مې ولید د کعبې شریفې پر پوښ یې لاسونه نیولي دي او وایي ای الله ما له دنیا څخه مسلمان وباسه. ما ورته وویل ته ولې همدا یوه دعا کوې؟ هغه راته وویل زما قصه نه ده در معلومه؟ ما ورته ویل نه. هغه راته وویل زما دوه مشران ورونه وه، مشر ورور مې تقریبا 40 کاله اذان کړی و. کله چې یې زکندن شو نو موږ ته یې وویل چې قرآن راواخلئ. موږ داسې فکر وکړ چې د تبرک لپاره یې غواړي. قرآن یې په لاس کې واخیست او ویې ویل تاسې یې پر ما شاهدان چې زه له دغه قرآن بیزار یم، نعوذ بالله. په دغه وخت کې یې ساه وختله.
بل ورور مې چې تر هغه کشر و تقریبا 10 کاله به یې اذان کړی وي. د مرګ پر وخت یې د مشر ورور عمل وکړ. نو زه بیریږم چې د مرګ پر وخت مې دین او ایمان وساتل شي. عبدالله بن احمد المؤذن وایي ما ورته وویل چې ستا د ورونو ګناه څه وه؟ هغه راته وویل چې زما د ورونو دا بد عادت و چې هغو پردو ښځو ته کتل. یا الله موږ ته وس مه راکوي چې د خلکو ناموس او یا پردو ښځو ته په بده سترګه وګورو، او خلکو ته وس مه ورکوي چې زموږ ناموس ته په بده سترګه وګوري. یا الله زموږ د زنانو حیا، آبرو، پت او عزت خوندي وساتي. آمین یا رب العالمین.